یعنی دا امکان نه لري چې یو سړی په دنیا کې ستړی وي الله دې ده ته بدله نه ورکړي. زه یوه ورځ دلته په ګرمي کې چې ترجمه کول زه پر یوه بجه داسې ووتم روژه نو سپین ږیری سړی دی سپین ږیری دغه د کش لړۍ را روانه کړې ده یو خوا د لاس لړۍ ده یو هغه په دغه کې چې دغه کېږي په دا ټوله ږیره کې سپین تور ویښته نه داسې پر دغه چړایي باندې راخاطې دا خولې پر رابهېدلې زه څو ساعتې ورته ودرېدم ما ویل یار ته نو اوس دا سپین ږیري ته وګوره یو هغه سپین ږیری هم دی چې کور هم پیسې کې ناست دی په غټ کورزین کې هم پیسې کې ناست دی په بازار کې په کوټې کې هم پیسې کې ناست دی دا نو اوس فرق به دا نه سره لري و دغه ګوره د هغو په ماړه کېدو کې د هغو هېڅ کمال نشته د دې په غربت کې د ده هېڅ کسور نشته نو الله به د دې بدله نه وکړي چې دی به دا رقم سړی په دا روژه کې را روان او هغه به دا رقم پیسې کې پروت خوبونه به کوي نو الله به بدله درکړي دا دنیا خو په هر حال کې تېرېږي هلته یو بزرګ یو کوټې له تللي د یو چا مېلمه و مثلا د باچا په کټ کې پرېوتلی دی ملان سړی په کټ کې پرېوتلی نو هغه چې هغه منشیان مزدوران چې لاړو چې دا لرګي ورته نیولي دي خوارکۍ دی ووایي چې ته د باچا دونې ګستاخي دې وکړه هغو لرګي ورته نیولي دي دی شین شین د خندا کې خلکو ورته ویل فرچش خاندي ویل زه نیمه ګنټه کې پرېوتم هغه لرګي مې وخوړل نو چې دی ګزې کې پرېږدي د به څه نه چې خالي ما په نیمه ګنټه هغه لرګي وخوړل نو الله دې مزه دا لرګي د دې ساتي الله دې فضل راباندې وکړي